السلام علیکم دوستانو، نیو اپډیټ دی د جهانگیر خان د مینوالو لپاره او د هغه فینز لپاره. دوستانو هغه سدي دغه تاسو په دې ویډیو کې شریکوو. د ویډیو شروع کېدو نه وړاندې زموږ چینل یا کلیک ضرور سبسکرایب کړئ. دوستانو د جهانگیر خان په فلمونه چې د شوټینګ په دوران کې دي او ډیر زر به په سینما ولګي. را روان دریم فلم چې د هغې نوم دیدن دی هغه هم ساین ان شوی دی، خو لا د هغې شوټینګ نه دی سټارټ شوی. ملګرو د جهانگیر خان نوې ډراما چې په هغې کې هغه د پلار کردار ادا کړی دی چې د ډرامې نوم دی د پلار مینه. د پلار مینه به ډیره زر په یوټیوب چینل باندې اپلوډ کیږي او هغه مینوالو لپاره دا څوک چې په نیټ باندې د جهانگیر خان ویډیوګانې او فلمونه ډرامې ګوري، هغه د خپل مینوالو لپاره دغه یو تحفه جوړه کړې ده او ډیره معیاري سټوري تیاره کړې ده چې په دغه ډرامه کې جهانگیر خان د یو پلار کردار ادا کوي او داسې کردار ادا کړی دی چې په هغې کې د هر هغه انسان د سترګو نه به اوښکې لاړې شي څوک چې د پلار سره مینه کوي. دغه ډرامه لا نه دا کنفرم شوي چې د کوم چینل او څه وخت بعد دغه ریلیز کیږي، خو په دغه ډرامه کې مین کاست د جهانگیر خان دی، ورسره نادیه ګل ده او د هغه د زوی کردار پکې دغه هلک ادا کړی دی په کوم چې تاسو ته په سکرین ښکاري. دوستانو دا ډرامه به ډیره زر په یوټیوب باندې ریلیز کیږي. د دې لیکوال قیصر سنوبر ډایریکشن یې امجد نوید کړی دی. دا ډرامه به ډیره زر ریلیز کیږي او په یوټیوب چینل باندې به اپلوډ کیږي. تاسو دغه ډرامه بیا وګورئ، خوندونه ترېنه واخلئ. د نور داسې اپډیټ لپاره زموږ چینل یار کلیک ضرور سبسکرایب کړئ. خوا کې د ګنټۍ نښه ضرور وښئ چې وخت په وخت تازه معلوماتونه خبرېږئ او د فلم انډسټرۍ باره کې تاسو ټول معلومات ترلاسه کوئ.